سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کابل د څلورمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې له امله 2 کسان ووژل شول او یو بل ټپي دی. د کابل د امنیه قومندانۍ وایاند حشمت سنګزی وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د خیرخانې په لبجات سیمه کې په یو خزلځای کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا وژل او ټپیان شوي کسان ماشومان دي. ټاکل شوې نن له غرمې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له 14 میاشتو وروسته له ترکیې کابل ته راشي. د ولسمشر ویاند وایي ښاغلی دوستم کابل ته په راتګ سره به خپل کار ته ستون شي او د خپل دوسیې په تړاو به له عدلي او قضایي بنسټونو سره هم همکاري وکړي. د ولسمشر ویاند همدارنګه په ډاګه کړه چې نظام الدین قیصري په بند کې دی او دوسیه د څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي. په غزني ښار کې د ګارنیزیون نوې قطعه جوړه شوه. د دغه ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشال وایي د پولیسو ملي اردو او ملي امنیه ځواکونو له لوري جوړه شوې قطعه به د ترهګرو په له منځه وړو او د غزني ښار د امنیت ټینګښت په برخو کې اغېزمنه پرېوځي. د نوموړي په وینا دا قطعه به سیارې ګزمې کوي او د قانون خلاف د ټولو کړنو مخه به ونیسي. ولسمشر غني وایي په کابل او ولایتونو کې د دولتي ملکیتونو واضح فهرست به جوړ شي. ښاغلي غني له ټولنیزو سازمانونو او اتحادیو څخه د انتقال شویو ملکیتونو د استفادې طرحې د پرمختګ څرنګوالي د ارزونې په ناسته کې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال د کابل ګارنیزیون قمندان او د ولایتونو امنیه قمندانانو ته لارښوونه وکړه چې د یادو ملکیتونو د تثبیت په برخو کې له مالیې وزارت سره همکاري وکړي. په کابل ښار کې شرعي سندونو نشتون د ملکیتونو په برخو کې یو له جدي ستونزو شمیرل کیږي. څارګر ملي ادارې په کابل ښار کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور یو کس نیولی دی. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کس چې عتیق الله نومیږي په خپلو لومړنیو خبرو کې ویلي 2 میاشتې مخکې په لوګر کې د یوه طالب له لوري جذب او دنده ورکړل شوې وه چې د امنیتي پوستو فلم واخلي او د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په اړه راپور خپلو مشرانو ته ورکړي. دا کس له دې سربیره پر افغان ځواکونو هم د برید طرحه جوړه کړې وه خو تر هغې مخکې د کابل ښار د 3مې ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. او 28 کیلوګرامه تریاک د لغمان په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د لغمان د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دغه مواد چې په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او ټاکل شوي وه مهترلام ښار ته ولېږدول شي خو تر هغې مخکې تېره ورځ سهار وختي د مهترلام ښار په الیشنګ سیمه کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شوي دي. ویل کېږي د دغو توکو د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.